سلامونه دوستان، ویلرم چې روغ جوړ به یاستئ او مننه چې موږ سره د ویډیوګانې تعقیبوئ. نو زه به انشاءالله تر خپلې اندازې زیات کوشش کوم چې تاسو ته ښایسته ښایسته ویډیوګانې برابرې کړم. نن مې تاسو ته یو بل ټریک برابر کړی دی چې څنګه کولی شو چې په اسانۍ سره د پښتو لیکل انګلیسي ته واړو او د انګلیسي پښتو ته ټرانسلیټ کړو. نو دې لپاره چې دی ګوګل یو کیبورډ ایستلی دی د ګوګل کیبورډ په نوم باندې. دې لپاره تاسو پلی سټور ته لاړ شئ، هلته په سرچ کوئ ګوګل کیبورډ. نو دا ګوګل کیبورډ به ځان سره انسټال کړئ. نو په دې سره تاسو اسانۍ سره کولی شئ چې څنګه انګلیسي پښتو او پښتو انګلیسي ته واړوئ. نو زه تاسو ته اوس ښیم چې موږ څنګه کولی شو چې په اسانۍ سره د پښتو لیکل انګلیسي ته واړو، انګلیسي لیکل چې دی هغه پښتو ته واړو. نو ویډیو را سره تعقیب کړئ تر پایه، انشاءالله زه به تاسو ته دا وښیم. نو دې لپاره به تاسې راشئ، یو مطلب یو چا ته به میسیج وکړئ یا یو چا ته لیکل وکړئ. نو چې کله تاسو دا کیبورډ انسټال کړه نو را به شئ دې لیفټ سایډ ته 3 ډاټس دي، دا به ووهئ، په دې کې بیا ټرانسلیټ ووهئ، ټرانسلیټ. نو دلته سټاپ هیر ټو ټرانسلیټ مطلب دلته که ته انګلیسي ولیکې هغه تاسو ته پاس په پښتو کې ترجمه کړي. مطلب زه ورته یو جمله د انګلیسي هغه لیکم، تاسو ګورئ چې هغه څنګه پښتو ته اټومیټیک اوړي. زه ورته لیکم چې how are you. ګوره بری ډایرکټ چې دا انګلیسي جمله چې دا پښتو ته واړوله، مطلب څنګه یاست. اوس ورته زه د پښتو جمله لیکم چې هغه انګلیسي ته واړي. نو دې ځینې په پښتو انتخاب کې تاسو ورته زه دلته ورته لیکم چې مطلب چیرته په دې شرط باندې چې تاسو ورته هغه جمله په صحیح په ګرامري لحاظ صحیح ولیکئ، نو تاسو ته بیا په اسانۍ سره بیا په انګلیسي ته اړئ. زه اوس په پښتو کې لیکم چې چیرته یې. ورته پس ډایرکټ انګلیسي ته وغوښته چې ویر آر یو. نو هیله لرم چې دوستانو دا ویډیو مو خوښه شوې وي او د نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو ټریکونو